د کهانې په شروعات کې مونږ یو جنې او الک نو کوم چې یو بل ته د مینې اظهار کوي. په دغه دوران کې دوی له یو کیمرامین تصویران هم وباسي. په ناڅاپه کې دغلته څوک د چړې سره راشي او هغه د چړې په ذریعہ باندې د کیمرې په لینس چاړه ومنډي او دغه چاړه د کیمرامین په سر کې لاړ شي او هغه په دغه ځای باندې مړ شي. بیا چې کله د الک دې طرف ته مخ کې نو یو غش راشي او د په تندي باندې ولګي او دې هم په دغه ځای باندې مړ شي. دغه جنې د هر سینی او ډیر زیاته ویریږي. بیا په دې جنې باندې هم حمله شروع شي. خدا جنې دغه ځای نه وتښتي خو دغه حمله بیا هم بند نشي او مسلسل په دې باندې راوریږي. د لږ ساعت لپاره دغه غشي غلی شي او دا جنې دا سوچ کوي چې دغه قاتل چرته لاړو. هغه په دغه ځای کې موجود او په لاس کې ورسره غشي. دا جنې چې کله ویني نو دا نور هم ډیر زیاته ویریږي او دغه ځای نه په تښتېدو باندې شروع شي. دا عجیب قاتل پسې غشي ورپیدي او په خپل باندې اولي. خو دغه جنې بیا هم نه ودرېږي ځکه چې دې ته معلومه ده چې دا ودرېده نو دې د بچ کېدو چانس بالکل هم نشته. نو دا مسلسل دغه ځای نه رواني او دغه قاتل پسې شاته رواني. آخرکار دا جنې یو پکټرې ته وردن شي او پای پکټرې کې یو پولیس هم یې. هغه پولیس دې نه تپوسو کی چې څه مسله ده دا ورته پوره کیسه وکي. خو په دغه دوران کې هغه عجیب قاتل دغلته راورسي. دا پولیس په دغه قاتل پسې تماچه راواخلي خو د ویشتو نه مخکې هغه قاتل چاقو راواخلي او هغه په د پسې راپرېږدي چې هغه چاقو د پولیس په سر باندې ولګي او دې په دغه ځای باندې مړ شي. بیا دغه قاتل د جنې د وجلو دپاره یو بل غټ چاقو راوباسي او د هغه جنې طرف ته ور روان شي. دغه جنې ته یو عجیبه غونته کې ماشین ته وردن نشي او په هغه ځای کې تنه پټه شي. په دغه دوران کې دغه عجیبه قاتل ته دا پته ولګي چې دا جنې کم ځای ده او هغه قاتل دغه تراشي او په دغه ماشین کې لاس ومنډي او دغه جنې د مرای نه اونسي او ډیر زیات زور پې وکړي. خو دغه جنې ته ځان په طریقه باندې خلاص کی. په دغه دوران کې د عجیبه قاتل ته دا پته ولګي چې دا د انګورو د میده کولو ماشین دی او دغه فیکټري په اصل کې د شرابو فیکټري. دا قاتل پسې د ماشین هغه بټن آن کی او دغه ماشین د جنې د وړ کولو لپاره نږدې کیږي دغه جنې طرف ته. دغه جنې په دغه دوران کې ډېرې زیاتې چغې ووي خو د دې د مدد لپاره په دغه ځای کې هیڅوک هم نه موجود. دغه دواړه طرفونه یو بل ته نږدې کیږي او دغه جنې په منځ کې راګیره کی او دا بالکل میده کی او د انګورو د اوبو په شان دغه ماشین نه دغه جنې دا وینې راوبهیږي. بیا دا قاتل د دغه جنې د وینو نه یو دل جوړ کی او ځان له په دغه ځای کې ډیر زیات خوشحاليږي او خاندي. د دې عجیب قاتل نوم هارت آیز ځکه چې د کوم ماسک راچوري پاغي باندې دلونه جوړ شوي. په دغه ورځ باندې په خبرونو کې دا خبره ډیره زیاته خوري چې هارت آیز دوباره دنیا ته راغلی دی او خلک مړه کوي. په اصل کې دا هارت آیز هغه جنې او الک مړه کوي کوم چې د یو بل سره مینه کوي. د هارت آیز دغه لومبني مرګونه نو د دې نه مخکې هم د ډیر زیات خلک وجلې دي. په دغه دوران کې بیا مونږ ایلن نوم یو جنې نو د کوم چې د خپل بوای فرند سره تعلق خراب شوی دی او دا غواړي چې ځان له یو بل بوای فرند وموني. د دې لپاره دا ډیر زیات سکرولینګ کوي. د ایلن چې په کومه کمپنۍ کې کار کوي پای کمپنۍ کې جې نومې الک او هغه الک دې ته وایي چې ما تعالی په کار چې مونږ ډینر له لاړ شو. د ایلن زړه خړومبې دا خبره نه منله خو بیا ډیره زیاته مجبوره شوه او د هغه سره لاړه. بل طرف ته مونږ پولیس انو چې هغوی انویسټیګیشن سټارټ کړي او د قاتل په تکل کې لګیایي. دوی د جنې دا قتل ځای ته نو په دغه ځای کې دوی یو ګوتی ویني او دوی دا سوچ کوي چې دا دغه قاتل ګوتی ده. دا پولیس ځان سره دغه ګوتی د ثبوت په تور باندې کیږي او په دې باندې تفتیش شروع کی. بل طرف ته ایلن او جې د یو بل سره ناسي او خوراکي او د یو بل سره ډېرې زیاتې خبرې وکړي. بیا د دغه ځای نه راپاسي او کور طرف ته واپس را روانېږي. په دغه دوران کې ایلن خپل زور بوای فرند ویني او د هغه د سوځولو دپاره دی د جې نه لاسونه چاپېره کړي او هغه ته وایي چې دا خو زما بوای فرند دی او په اصل کې دا خبره دغسې نه دوی صرف د ډیټینګ دپاره راوتي. کله چې ایلن د جې نه لاس چاپېره کړو نو په دغه دوران کې خو دوی ته پته ونه لګېده خو هارت آیز چې کوم قاتل دی هغه دوی ولیدو. هارت آیز کیلر دا سوچ وکړو چې دا چېرته بوای فرند او ګرل فرند دی او په دوی پسې ولګي او د دوی د قتلولو کوششونه شروع کړي. دا دواړه چې کله د ایلن کور ته راورسي نو د ایلن سره په دغه ټایم کې چابي نه. ایلن جې ته وی چې زما سره خو چابي نشته نو دا دروازه به اوس څنګه کولاومه. جې دغه دروازې له یو څوک ورکړي او دغه شیشه ماته کړي او دوی دننه لاړ شي خو د ده لاس ډېر زیات وینې شي. ایلن جې ځان سره دننه بوځي او د ده لاسونه د شیشې هغه ټوکلې را وباسي. بیا د ایلن د المارۍ نه څه څیز راغستل غواړي خو په دغه دوران کې دا ویني خو هغه عجیبه قاتل په المارۍ کې او ایلن چې کله دا ویني نو ډېره زیاته چغه ووي او دغه ځای نه را وتښتي. جې دغه قاتل له یوازې په جنګ باندې ورشي خو دغه قاتل پې زوروري. دغه عجیبه قاتل خپل چاقو را وباسي او غواړي چې جې یې مړ کړي خو په دغه دوران کې ایلن راشي او ایلن په یو ګلدسته باندې دغه قاتل د سر ووي چې د هغې د وجې نه دغه عجیبه قاتل خپل سر له ښکته کړي او دا دواړه دغه کور نه را وتښتي او په دغه قاتل پسې دا دروازه بنده کړي. بیا دې دواړه یو ټکسي ته خیجي خو په دغه دوران کې هغه قاتل په څه طریقه باندې بهر بیا راوتي او د ټول نه لومبې د ټکسي دا ډرایور مړ کړي. دې دواړه چې کله دا هر څه ویني
ویني نو دغه ځای نه را وتښتي. اوس دا دواړه مسلسل تښتي او دغه قاتل پسې شاته رواني. د لږ ساعت نه مزل نه وروسته دا ایلن ته په یو پارک کې پټه شي او دا سوچ کوي چې هغه چېرته لاړو او په دغه دوران کې دغه قاتل بیا راشي او د ایلن د مړې کولو کوششونه شروع کړي. په دې باندې ډېر زیات گزارونه وکړي او دا ته نه ځان په طریقه باندې بچ کړي. په دغه دوران کې دغلته پولیس راشي او کله چې دغه عجیبه قاتل دغه پولیس ویني نو دغه ځای نه روان شي. دا پولیس دغلته راشي او دغه ځای ونیسي او دا پولیس دا سوچ کوي چې دا چېرته هغه عجیبه قاتل دی. ایلن دې پولیسو ته ډېر زیات منتونه وکړي او وایي ورته چې دا قاتل نه دی او دې معاف کړي، خو هغوی د دې خبره بالکل هم نه مني. کله چې پولیس دوی تاڼې ته راولي او د ده نه تپوسونه شروع کړي نو په دغه دوران کې دته هغه ګوتی هم وښیي او دته وایي چې دا ستا ګوتی ده ځکه چې په دې باندې جے ایس لیکلی شوي دي او دغه جے ایس نه ستا نوم هم راځي او ستا پوره نوم جے سمیت دی. پولیس جے ته دا خبره هم وکړي چې کوم ځای کې هم قتلونه شوي دي په هغه ځای کې موږ ستا لوکیشن لیدلی دی. جے پولیسو ته وایي چې دا صرف یو اتفاق کیدی شي، زه صرف د کار دپاره د یو ځای نه بل ځای ته ځمه. په دغه دوران کې ایلن هم په دغه پولیس سټیشن کې او هغه دوی ته منتونه کوي چې جې راپرېږدی ځکه چې دا بې قصوره دی او د ده هېڅ ګناه هم نشته دی. خو د ایلن د خبرې اورېدو دپاره هېڅوک هم په دغه ځای کې تیار نه وي. په دغه دوران کې په دغه پولیس سټیشن کې بجلي لاړه شي. دغلته یو پولیس لاړه شي او غواړي چې دغه بریکر واړوي او بجلي دې طرف ته راشي. خو دا چې کله دغلته لاړه شي نو په دغه دوران کې هغه هارټ آیز قاتل په دغه ځای کې موجود وي او د ټول نه لومبې دغه پولیس ووژني. دغه نه وروسته دا عجیبه قاتل په ایلن پسې په ګرځېدو باندې شروع کړي او غواړي چې هغه زر تر زره ختمه کړي. په دغه پولیس سټیشن کې ایلن د پولیسو سره خبرې کوي چې په دغه دوران کې دغلته هغه عجیبه قاتل راشي. ایلن د دغه ځای نه ډایرکټ وتښتي او هغه پولیسو تماچه راواخلي او غواړي چې دغه قاتل مړ کړي. په دغه دوران کې د نورو پولیسو ته هم د قاتل د راتلو پته لګېدلې او دغه قاتل راشي او په دوی کې یو بل پولیس هم په دغه ځای باندې مړ کړي. بیا دغه عجیبه قاتل په جې پسې کمرې ته راشي او غواړي چې دغه جې قتل کړي. په دغه دوران کې دغلته ایلن راشي او په دغه قاتل باندې ډزې شروع کړي چې د هغې د وجې نه دغه قاتل د دغه ځای نه بیا لاړ شي. بیا ایلن د جې هغه خط کولاوي کړي او د دغه ځای نه ځان له بیا وتښتي. جې او ایلن بیا ځان له په یو غټ غونډه کې سپین ګاډي کې کښېني خو دغه قاتل په دوی پسې لګېدلي وي. دوی چې کوم ګاډي ته وخېږي په دغې ګاډي کې یو جینۍ او هلک د مخکې نه موجود وي او دوی دغه جینۍ او هلک ته وایي چې تاسو شور مه کوئ ځکه چې هغه قاتل دلته موجود دی. خو دوی دغه خبرې ګپ ګڼي او دوی لږ شور شروع کړي چې د هغې د وجې نه دغه قاتل دغلته راشي او د ټول نه لومبې دغه جینۍ مړه کړي او بیا هغه هلک هم په دغه ځای باندې مړ کړي. جې او ایلن چې دا هر څه ویني نو دغه ځای نه وتښتي او دغه قاتل بیا په نورو کسانو باندې هم دغلته شروع کی او هغوی هم مړ کړي. جې او ایلن د لرې نه دغه عجیبه قاتل ویني او دوی د یو بل سره ویني چې دا قاتل زموږ پسې راغلی دلته نو د دې وجې نه دا زموږ د وجې نه دا دومره کسان مړه کېږي. دوی د یو بل سره دا واده وکړي او وایي چې دا قاتل به موږ مړ کوو او بیا د لرې نه دغه قاتل ته آواز وکړي که چېرې ته نرې نو زموږ طرف ته راشه. دغه قاتل هم په دوی پسې را روان شي. په دغه ټیم کې دا دواړه د یو بل سره دا خبره کوي چې زموږ سره د جنګ دپاره خو سسته دی هم نه او د دې سره موږ څنګه جنګ کوو. په دغه دوران کې دوی دغلته د یو سړي په سر کې خښه یوه توره وویني او دوی هغه توره په دواړه باندې را وباسي. په دغه ټیم کې دغلته عجیبه قاتل هم را ورسي او هغه د جې سره جنګ شروع کړي. جې ورسره هم په توره باندې ډېر سات جنګ وکړي خو دغه عجیبه قاتل د جې نه دغه توره واخلي او په جې باندې راکېږدي او جې ډېر زیات ووښي. په اخره کې دا جې په ځمکه باندې غوځار کړي او غواړي چې دا سر والا په توره باندې ووښي. خو په دغه دوران کې دغلته ایلن راشي او ایلن د اوسپنې په یو څیز باندې دغه عجیبه قاتل له دا سر ووښي چې د هغې د وجې نه د هغه د سر وینې روانې شي. بیا جې د دغه قاتل له توره راواخلي او دغه قاتل له یې په خېټه کې ورمنډي او دغسې آخر کار د دغه عجیبه قاتل په دغه ځای باندې مرګ وشي. بیا دغلته پولیس راشي او دې دواړو له ډېر زیات شاباسي ورکړي او دوی ته وایي او دغسې دا کیسه ختمه شي. اوس کو چېرې ستاسو دا کیسه خوښه شوي نو